ورونو قرآن مجید د عصبی یا نفسی مرضو د پاره لوی علاج دی. امام جعفر الصادق رضی الله تعالی عنه وای زه هغه چاته په تعجب کیم چې د یو چا یا یو موضوع څخه وبیریږي او د الله عز وجل د دې قول څخه کومک ونه غواړي. حسبنا الله ونعم الوکیل. ځکه ما تر دغه آیات ورسته د الله عز وجل دا قول ولیدی چې فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ورونو د مقصد د پوهېدلو د پاره د دغه آیات شریف په ترجمه پوهېدل ضروري بولم. خو د دې آیات شریف تر شا یوه اوږده قصه پرته ده چې هغه د احد تر غزا وروسته د حمراء الاسد غزا ده. خدا قصه می په سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم کې په تفصیل سره بیان کړې ده او اوس به په اختصار سره تقدیم کوم. کوم وخت چې د احد تر غزا وروسته مشرکان د مکه مکرمه پر طرف په خالی لاس رهي سوه، یعنی نه د مسلمانانو څخه بندیان ونیول او نه غنیمتونه ځنې یوړه. حال دا چې په جنگ کې د دوی پله درنه وه، نو د مشرکانو د لشکر مشر ابو سفیان د نورو مشرکانو سره مشوره وکړه چې دا موږ څه وکړه، په خالی لاس را رهي سوو، راځئ چې بیرته پر مدینه منوره حمله وکړو او دا ور غنیمتونه او بندیان راولو. دوی د دغه حمله د پاره تیاری نیول چې خبر ورته راغلی چې مسلمانان په تاسو پسې راوتلي دي. ځکه هلته بیا د مدینې منورې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر مسلمانان د ستړیا او زخمو په حالت کې په کفارو پسې راووتل. کوم وخت چې د مسلمانانو د راوتلو خبر مشرکانو ته ورسېدی وارخطا سوه، تر هغه خپلې حملې خو تیر سوه، پر هغه سربیره غواړي چې په یوه قسم د مسلمانانو د راتګ مخه ونیسي چې په دوی پسې ورنسي. ویلې ده چې یوه تجارتي قافله د مدینې منورې پر طرف رهي ده. د قافلې و مشرانو ته څه رشوت ورکړي او ورته ویې ویل کوم وخت چې تاسې د مسلمانانو پر لښکر ورسئ ویې ورته ووایاست چې قریشو ډېر لوی لښکر جوړ کړی و او دا یې اراده وه چې دوهم وار بیا پر مدینه منوره حمله وکړي او دا وار په خالی لاس نه ځي، غواړي چې بندیان ونیسي، غنیمتونه یوسي. خو په حقیقت کې کفار په تلوار مخ پر مکه مکرمه رهي وه، غواړي چې ځانونه خلاص کړي. خیر قافله راغله او مسلمانانو ته دا خبر ووایه. که څه هم دا خبر په ظاهره بیرونکی او تشویشي خبر و، خو مسلمانانو په ډیر قوت او جرأت سره وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. موږ لره الله بس او کافي دی او دغه الله څونه ښه کار جوړونکی دی. یعنی کفار دی راځي، موږ تیار او آماده یو، موږ یې په انتظار یو، زموږ سره الله جل جلاله سته، موږ د چا څخه نه بیریږو. دا خو د مسلمانانو ویناوه. نو الله عز وجل څه پسې فرمایي د دغه جملې په مقابل کې چې حسبنا الله ونعم الوکیل؟ الله عز وجل فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. یعنی دغه مؤمنان د الله عز وجل پر رحمت او احسان سره د نعمت سره بیرته راوګرځېدل، نه جنګ وسو، نه زخمیان سوه، نه ووژل سوه، روغ رمټ بیرته راغله او دوی د الله جل جلاله د رضا تابع سو. نو ورونو د حسبنا الله ونعم الوکیل تر ویلو وروسته الله عز وجل دغه احسان ورسره وکړي. که اوس موږ هم د خوف او بیرې په حالاتو کې دغه آیات شریف حسبنا الله ونعم الوکیل په پوره یقین او جازم عقیده سره ووایو، الله عز وجل به هغه معامله را سره وکړي چې د ټولو تکالیفو څخه به مخلاص، خوش او خوشحاله کړي.